پاکستان د ICC کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو عملیات پیلوي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د اپریل له 15 څخه د ICC کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د دویم پړاو عملیات پیل کړي. حکومت غواړي چې له دغه پړاو وروسته پاتې نور افغان کډوال هم له پاکستان نه وباسي. د پاکستان جنگ ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په هغه ویډیویي لینک ناسته کې وشوه چې د پاکستان حکومت د کورنیو چارو سکرټر آفتاب احمد دورانی د پنجاب ایالت چارواکو او د یاد وزارت یو شمیر نورو چارواکو پکې ګډون کړی وو. باوري سرچینو جنگ ورځپاڼې ته ویلي دي چې د فدرال حکومت په پنجاب حکومت ته د هغه افغانانو لیست برابر کړی دی چې د ICC د کډوالۍ کارتونه لري. د دغو